وعلیکم سلام. کوم خو روانې وای صاحبان مصروفه دي اجازت نشته دی. ته ما نه پېژنې چې زه څوک یم؟ وروره چې تار څوک خو ما ته اجازت نشته خو یو کار وکړه ځان لږ وګوره وراګه وګوره زه به دې پرېږدم خیر بینک باندې مې خرڅه دی حکومت مې خرڅانه دی بچې جیب خرڅه ماله راشي نو تاله به هم درکړم. ما د اول راکړه تاله به کله راځي خبرو اجازت نشته خو زه دې پرېږدم. پوه شو صاحبان ډېر مصروفه دي. زر کو شبه 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 لا په خبرو نه بندېږي السلام علیکم سرجي. وعلیکم سلام. کینه کینا دا خدایا پاکه دا ټینګه ډامې دی اچولې دي او په ټوکو یې دا ښه دا اچولې دی او ویلویټ دی. ویلویټ نه دی دې ته پټېله وایي. پټېله دا خو ډینکې دی نه نه پیشن دی. هغه پیټن دی لکه ته خو مې په دنیا کې نوی مخلوق ولیدې دی دا کوم دی؟ ما هم ته په لومړي ځل ولیدې سم نه راټونګ راښکاري د چشمو کې هلکه دا ډېر شوي راخوله دی ټپکه ګورې اکټر سړی یم ظالمه دا ما کوم پوډیټن دی پته دې لګي چې ټنګ ټونګ مه کوه دا ما مخکې ښه دا ټول راغلی ته دی دلته په بینک باندې مې له قرض وروښتی دی انعام راغلی دی. دا څه وی نو ستا د شاړي اوس په بینک باندې قرضه راوړېدلې ده مړه پاکستان خو ټول قرضدارې دی نو خیر دا خو چا وجیړې نه دی که نه زمونږ په کار دي زه دې راخپلې راخلم ته راکړه دا ټیټ راکړه سړی خو داسې ساده شان دی خو راشه نه دی ښه پوره ده پنکه دا دې کار دی که نه چې دننه صاحب ناست دی نو ده به یې ټیپ له لېږمه پیټ وي خو د چای پاڼې به لګي چای پاڼې به لګي نو ولې چې دا پیسې دې روانې مې به دې پکې ښه کړمه که نه په څه کې به مې ښه کړې زه ښه یم زما بیماري نشته و چای پاڼې پېژنې هغه بل دا پرېږده یا وکته برابر شو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. صاحب لا ویلې نه کې ورته کېنې وایي تا به ویلې وې که نه آوټ سیټ ډاون. څنګه راغلې ځوانه؟ انټرویو ته راغلم جي. انټرویو راغلې؟ دا ستا کاغذات دي؟ دا دي جي. صحیح دي ښه ټیک دی ټیک دی برابر دی. انټرویو به شروع کوو که نه؟ صحیح ده. یو څو سوالونه تپوسونه به درنه کومه. صحیح ده. ما څه خو نورې پیسې نشته ما څه همدغه پیسې دي تاله به زه د کور نه راوړم که نه نو بټو ته به لاړ شي کو چېرته چرګ وانډې منډې وي هر څه وي کیلې بیجي وي هر څه خرڅ که سره را پلاره ټیټ وي به دلته به راشي هر څه به له بیا داسې ټینګ 5,000 روپۍ به راکړي. هو که نه پیټې به ته دا حکومتي کارونه دي ما هغه چک راکړه که نه والا چک دی والا چک دی پشلق ولګه زه تاله پیسې راوړم ښه صحیح ده داسې لاړ راوړم ښه ګورې بیا بینک بندېږي ګورې ښه بس دا دې راغلم او دا دې راغلم چا به دا ډېرې بېغ بنیاد وباسه دا اوس کوم شاړې راغلي دي شرمه یم که نه سرجي دا ډولم ډولم لومبی سوال دا دی چې دا ته ووایه ځوانه چې درې ورسره کې نو شل شي او چې درې چې لرې کې نو سل شي. چې درې چې لرې کې سپیشل سپیشل یاره جي دا راځي نه راځي خدای دې پنې کوه آسان دي ګوره داسې دا درې ورسره که نو شل شو ټیک شو ټیک شو دا درې چې لرې که نو سل بالکل صحیح دی صحیح دی یو سوال دی پیل کو اوس دا ته ووایه ځوانه چې ته اوس په یو ځنګل کې پوه شوې تا سره صرف یو شیز دی چې په هغې ته تنده ماتولی شي چې یخني دي وشي لاندې ته اور هم بالولی شي او چې اوږې شي نو ویې خوري موړ هم شي نو دا یو شیز به تا سره څه ګاډی ګاډی خوړی شي ګاډی سکلی شي لږي نه څنګه یې ګاډی وي یاره جي بس نه راځي دا ځوانه دا کوپرا
کوپره چې کوم دی دا ته خوړلی شي پام ته خوړلی شي د هغې چې کوم بوسر کي هغې چې کوم لاسونه هم ګرمولی شي او چې تږي شي هغې چې کوم اوبه یا کنډولي کي هغه ته څښلی هم شي اوس به د کوم د خیر ته لکه مطلب په دې سیاسي سوالونو نه پوهېږي که نه هسې سکول په شا تېر شوي اوس په بله لوبه کوو سلام علیکم داجی وعلیکم سلام کینه بیا ولې بس کار وشو کنه نو څنګه وشو بس بینک ته ورغلم او کاغذونه یې رانه واخیستم ما ته یې ویل ته ځه پیسې دې راوړې نه کنه ها هغې کې مخکې پیسې جمع کول غواړي 15 روپۍ دي څه ګپ خو نه دی ټورست ګاډی پې کېږي بوټ ټاکاړه کچا ګاډی او کارخانو به پې چلو که نه نو اوس څومره پیسې پکار دي بس یو 500 روپۍ راله راکړه اوی خدایا دغه به درې خلکو له مې مزدورانو له را پیدا کړي قرضدار دا به ته یوسې نو بل بیا به زه دوی سره څه کومه داجي هلته رانه 600 روپۍ غواړي خو دا تېر شوه ځان ته په تېروتو کې وړم که چېرته پیدا کې به کار شي یس بیا دا پیسې مې د مزدورانو له راغېشتې دي که نه دا 500,000 روپۍ دي دا واله که نه خو نور د ما نه ناپوره نه ګوره چې که یارانه په شلتالو شوه که نه نو ما نه پاتې را چې شلتالو بوټې ساتې که نه نو بیا به ورسره کارګر هم ساتې ښه او دوی سره خپل حساب کتاب وکړه راځي ټولې منله تا ورکړې نه دې ته واله که نه دا خو شوه خو دا پیسې چې یوسې که نه دا غنمو غم وکړه ښه دا غنمو غم خو به نه وکړم خو چې دا 15 لکه روپۍ خو درله پرې وباسم که نه غنم خرابېږي د هغې غم وکړه داجي یو شلتالو دې رامانې نه خوړه یا خدای پاکه زویه زه دا واله نه به رانه شیطانانو بیخي بیا به کاټن باندې ځان سره وړی ښه ځه الله د نوم بازار شم نو داسې زوی را کړې چې ټول عمر تاوانونه را کوي او ګټه یې کور ته راونله چې کوم شی پاسي هغه به پاسو او چې کوم کینی هغه کینو وغیره شروع به واچو ځانه کوته کې دلته خارو والوته کارغه والوته ونتره والوته چنچنم والوته چتم والوته سپیم والوته سپیم دي کدی والداسي دا سرګي خو بس تاسو دا خبر رانیولې چې والوته نو موږ تاسو نو دا ټول ستاسو دغه سپیشته چې هغه دي نه یي نو دلته څنګه کوته چې تا نو بس عادت شوم به کنه بیا دا سره او وایي کوم دی باز والوته دا باز بچیم والوته باز بچیم والوته یو نکیم والوته لیکیم والوته پر خاندان والوته خاندان والوته میخم والوته میخم والوته میخلوزی اوزا لا پلاک را شو باتا اوزا دي دا څنګه کوي ما ته خپل ترې شل پرې خېده دا ورسول نه کوي والوته نور کسان دي بار شکریم ځای کې زه والوته ستا دماغ یې کته ستا دماغ کار نه کوي دې والوته او ته دا بل لا پرې دا صحیح دی ستی والوته السلام علیکم وعلیکم السلام دی باشه یو 500 راکنه سر دې نه دی اخیستې ما خو یې دا هغوی یې راوړې نصیب یا راکې یا نه مخ نه را تمبل جوړ کړه خدای مسلمان رابر دې دې کړي ته 15 لکه روپۍ ته خدای دلیل کا دا بینک مې ټاټه په ډر بینک کې کاړي کو ما خو نټوال مې ټوک کړی زه رالم حاجي ته راړې پیټې راوړې زما خبرونه دي و تا پیټې وروړي مش ما شو کیمرې لګېدلې طلاقه شرمې مې نیلم لا 600 روپۍ نیلم دا بس هغه دا مغربي کې زما 15 لکه روپۍ تا خدای ذلیله کالته مې صرف ته کیمره لګېدلې ده نه نه کوم ځای کې دا پیسه جیب کې واچو شابونی دي نه نی گپ کې کا کیمره لګېدلې هغه وو کړه راګه چټ راکا فوټو غکا دیوټو او دې خبرې باندې کې ور پی اته نه چې تعالی په ما نه دې خپل غلطي غره ما په جیب نه ده او کنه سرجی دا کستر در لیګه مخه داري او راغلی در لیګه می هاوس پینی کنه ټول کوته کې واچو په ناره سوپوالي اورې کنه پېټي نه تواسم ټوري تانه ټوکنالي
ویټ ویټ نو تو دا ټیکارو که چې زمونږ هغه بل کټ ته ورراښه دا فایلونه واله دا مې تاله ټیټ کړي دي ښه دننه وځم جي او دننه وټه شاودالیم وټیه سلجي السلام عليكم السلام عليكم جي وعليكم السلام ازيك يا خليخه ولې جي پاسنی خودريګا خدای دې بیخ بنیاد بس انټری لان راکړو بیا دنه دي هغې خو ما وختي کړی هغه د هغې بل نیکه سره کړی وه د ما په خوا چې تېرېږي کېنه هغلته ته پکې سي زه پکې کلرک یم داسې شي دا کلرک دې ته وایي که نه چې کله په وردن نه کېږي نو ما نه به مخکې اجازت غواړې خلټې لټ نیم کلرک یم دا راته ووایه چې څه مسله یې راوړې جي زما دا بینک ته قرارداد شوی دی بینک ته قرارداد شوی دی دا خو ستا 15 لکه روپۍ راوتې دي ډېر صحیح سړی راته ښکاري صحیح سړی خو یم خو داسې کار وکړه چې دننه ځې که نه نو اول به ماله 10,000 روپۍ راکړي څه به راکړي څه په باره کې چې کاغذونه دله دستخط کړم ما ته خو دومره پیسې وي چې ما نه مخکې راغلې پرېوتې بولې دلته چې دننه راځي نو یو سره به میلاوېږي نو څه به ورکې نو کار به دې کېږي داسې خو نه کېږي اوس دننه نشم ورتلی نه بلکل نشي کېږي بغیر د 10,000 روپو نه نه بیا خو به زه کور ته ځم چې پیسې راوړم په منډه ځو پیسې راوړه بیا راځم بیا به صاحب سره میلاوېږي دا پرېږده ځه دا به زه دستخط کړم صحیح شو دا کاغذونه راته ډک کړه غم مه کوه چې دا شی ونه کړې نو څه شی به خورې چې زه په خپل غلیم دغل سوی نیسم الله خاوند پروردګار سپینه مې جوله کوم د عبادت د دروغ زما عادت ونه لط به په ما وایي چې خبر شي د کردار دا څه کوې دا جي بینک کې پیسې غواړي که نو نو بینک نه تا پیسې راوړلې نه هلته اوس هغه یو افسر راغی پیسې ورکړې نو اوس هغه بل وایي زه به دستخط کومه چې کله ماله 10,000 روپۍ راکړې نو ما سره خو نور څه نشته که ستا را خیالي څه دي ما سره چې درکړمه خیر دا جي ته خو ځان وګرمه که نه زموږ دپاره ټوله شپه خرښتېږي د شلترانو خرښ ته مې لګېدلي زموږ دپاره مې پټه تېره کړه که نه دا 10 میاشتې تېرې شوې لکه رمار مې ځان نه پټ واړوه نو زه به نور څنګه ځان وګرومه زه به د دې پیسو څه څه کوم چې تیار غونچک دی او ته ماته وایې مې راشو کوه د دې راشو کولو لپاره به محنت پکار دي که نه دا بینک هغه پیسې په شوق ولګي ته لاړ شه او هغه لو وکړه باران روان دی غنم را نسخه کېږي به یا میلاوېږي او یا نه په ایمان کې دا لو خو زه وکړمه ولې ټول لوونه به رامانې وکړي بوسه به رامانې سنبال کړي او د غنمو پته نه لګي پته نه چې قاطي مله خان راغلي که څه لوبله بیا مې ټول کال په وړو پسې ګرځي کوي که نه پاته شبه غنم غم وکړه غنمو زه د غنمو غم کومه زه الله دې داسې زوی درکړی ده که نه که خیر وي چې د غنمو د خوارۍ نه یې خلاصوم خدایا پاکه نو دا څنګه زوی خدای را کړی دی غنم وځوړېدل او دا دلته ماله ګرځي د بینک په پیسو پسې ګرځي سرجي هغه کس راغلی دی انټرویو ته نو خرابه ته راته یوازې په کوڅه کې ها ټولې مې کوي په بینک کې ټیک ادب دی ونه پیژنو راځه ځوانه السلام علیکم سر جی وعلیکم السلام تا کومه ته کېده ها راځه بیا ته کېده ها راځواله که بینک ته یاره سر جی را کورسه تشاونه بس زه پکې کېناستم جینه او نه کړي خلک یې عقل خو دې کې نشته دی ها کېده څنګه راغلی سر جی دا 15 لک روپیا زما راوړي جی نن سبا د خلکو دا پیسې روزي او دا ورکې شو نو بس سر جی ړوند حکومت ته خو چې چا وانه وکړه بس هغه کړي ده موږ هم پکې نصیب راویښ شو یو کار مور پلار په اجازت باندې کومه صحیح ده مور پلار په دعا کې ما دا پټې دا دی مسلسل سراسر ما به سمه تخته ده دا پټې او چټلې در باندې خرڅومه د منکت حساب نه دی د ولاړ حساب دی دا راته ووایه دا ټوټل څونه ځای دی دا چې څونه دی دومره دی سپا پیسې وایه چې در کومه موږ د خوارۍ نه ځان خلاصوو زما پلار درته شل $2 ده ښه چټل خبره راسه وکړه په څو به یې راکړي هیله زه ښیم چې بس یو 15,000 روپۍ راله راکړي شپېته خو به درکړم خو دا راته رښتې ووایه چې د پلار نه یې تپوس کړی که نه
د خدای ظالمه تا ته اوسه پورې دا پته ونه لګېده چې زه په خپله پلار یم د چا راخسته را پنجه شه پنجه شه اخو دې زه منمه خو ګوره وروسته لانجو سه مې نه لګي ځکه درته وایم د خدای ظالمه په پلار مې د شلتارانو په باغ کې دی په توپ ټول ته څوکیداري کوي هغه ته څه خبر دی ته نن لو که او سبا یې ترې شل که او ځه اوس دا راته ووایه ځوانه چې ته اوس په یو ریلګاډي کې ناست یې ناست یم چې کومه ډبه کې ته ناست یې هغه مکمل طور بنده ده او په هغې ده ګرمي را روانه ده یو شان دی او ټکه نه غرمه ده او په صحرا کې روان یې روان یم او جیو او دا خواله را باندې را روانه شوه دا اور درنه راووته څه به کې نو څه به کوم چې دا خو اسان سوال دی خو هغه د ریلګاډي هغه کړکۍ به کولو کوم او یا هوا به راشي یا هوا د باندې راځه موسم دې ټنډه شو که نه بلکل اوس ته راته ووایه ځوانه په سوال کې سوال دا دی چې دا یخ هوا کومه دننه را روانه په کړکۍ باندې د دې د ویلاسټۍ رفتار دا سپیډ چې کوم دی ملټیپلای کوي نو دا په څو پوینټ سره راځي یاره سرجینو یو تپوس تا نه کوم زه په ریلوې کې افسر خو نه یم ما خو ټول عمر زمینداري کړې ده زمینداري دې کړې او بیا کړې راغی ځه وځه سوال ټیک کو بیا راځه نو د بوسو لاندې راته اوبه بوزي دا راته نه وایه چې قرضه در کومه دې څه کوه بوس کم دي چې طرف کې له اوبه بوځي وځه صاحب څه ټیم نشته ستا دماغ ګوري زه ستا هغه دماغ هغه خراب. پنځه وخت ویلې ده ښه ویوا وی تالا هغه بل را پرېږده ها دا واله 15000 روپۍ هغه مې لاسه سړی چې د مور د پلار د اجازت نه بغیر یو کار کوي خو زمړه برابر دي دا ما ته پیسې کې په دې پیسو به ما ته 6 روپۍ میراوځي 15 لکه خدای دې د بختور کې دا چې ستا کار ټیک شي زه له وخم کوه ښه صحیح ده کسان راولم زه ځه د پلار مال چې حرام کړی دی هغه ما پسې دي کړی دی وای 15 لکه روپۍ دې روتېري ما ته پته را چې یتیم د جړه عادت دی دا زمونږ په قسمت کې نشته دا خپل چینچي راله سره زر ده لکه خدای ظالمه دا خو ته تا سمه قصه ساده کړه لو دې شروع کړې دا خو یې ختم کړه که نه نو کله دې ټینګه یو ځای کې کله به بل ځای کې یاره داسې اسان کار نه دی یاره هیڅ نه ختم کړي که نه نو ختم مې کړم که نه ولې ولې زما پکې دغه مطلب دی چې باران ماران نه شي که نه نو غنم یې ټول خراب کړه خدای به خیر کړي مړه موسم ښه دی ځه هلکه ګوره ناراسته وې کې که سړي به ځای دا ختم کړه دا وایسته ترې شل وکړه یاره تا په ما غنم خرڅ کړي ستا زما څه کار دی زما خبرې ته غوږ کېږده بیا ډولاله نو ما له خپلې پیسې را ضرورت ستا دی پیسو ته هسې به زما ضرورت به دا پوه ټول زما پلار خبر نه شي ختم کړي که نه د خدای ظالمانو دغه شان د ناراسته کېږي په خیر علیه السلام علیکم خیر علی څه ته روانې ساده ګله ما خو دغه کار مې دی یاره د بینکه پورې ورځم بینکه پورې وایي د بینک نه خو زه اوس وروره رالم او تا بینک څه کار دی بینک مې قرضداره شوی دی یو 15 لکه روپۍ مې پرې روغتې دي ویم د خدای تعالی مسلمانه 15 لکه روپۍ زما هم راوتې وي پوه شوې که نه خو د بینک چې کوم منیجر دی که نه او هغه چې کوم سوالونه کوي نو دا زما د ذهن نمبر و ستا د ذهن نمبر وي زما ذهن خو سم کمپیوټر دی ته خو د صرف خبره راوله ویم ساده ګله ما ترې پته لګي غوړ منګې تا پورې د پلار خبره نه خلي نو د منیجر خبره بره پورې څنګه خلي خو زه ویم یې درته ما نه 2 سوال وکړو لومبی سوال یې دا وکړو چې سند بلوچستان کې په ریلګاډي کې را روانې او په بکسه کې خو ټیټ ګرمي ده او پرس که ستا ګرمي شو نو وي ته به څه کې نو ما ورته یې څه به کوم خو کړکۍ به راکولو کوم او یخ هوا به راشي ویم دی منیجر چې رانه کوم دویم سوال وکړه که نه په هغې کې ګیر کړم ته کښېنه سوال یې رانه دویم دا وکړه که نه چې تا کومه کړکۍ د هوا دپاره کوله وکړه نو دا راته ووایي چې یخ هوا پکې څونه را روانه وه ګرمه پکې څونه روانه وه تیزۍ کې څونه را روانه وه او په کمزورۍ کې څونه روانه وه په دقه سوال کې ووالمه صحیح ده او راباندې کړئ نو ښې بې عزت هم کړم او بارې سپې تړلې و هغه یې هم راپسې کړو او 15 لکه روپۍ درکړي هغه یې رانه هېرې کړي دي بې خو تاله چل نه درځي ما له د دې سوال جواب راځي او دا به زه په هغه دفتر کې ورکومه چې داسې دوړې درته وباسمه
زنګ بیا ورځه ورځم زه لاړم زه په قسمت باندې ډېر بختور یم او که داسې تلې که نه نو دې خړسري ته وایي خړسري ته وایي دا 1000 ختم که ولې غنم هم خرڅ کړي دي او که نه په ولاړم خرڅ کړي بیا به تماکو کرو ښځه صحیح ده ځه تور تماکو زه الله دې مل شه زمانې خورو ګودر خطا کو خو ستا دې الله مل شي السلام علیکم وعلیکم السلام خو زه درنه پیسې نه غواړم ښه دا ګوزار دې ولې راکړو سخت جوړېږي دې غواړه ښه مهرباني سلام سلام علیکم وعلیکم السلام رالی او یارم هغه پیسې راوړي دي حکیمري کوم ځای کې کېږي چیخې مو ولا ستا بچکه دا والا 1000 روپۍ یا خبرې محسوس پرې کار وشي ها دې وګڼم داسې کار وکړه که نه دا کاغذونه دې ځان سره یوسه د سیف کمرې ته به ورشي نور به دې هغه په اجازه کېږي سرجي دا سړی مې درولېږه ښه ورده بهن دي رامي ستړی شو او تا داسې لیم زه صحیح ده ښه بیا به نه خرابوي سردي کم بیا کوه یس څنګه راغلی ځوانه جی بینک کې مې پیسې پاتې دي 15 روپۍ قرضه مې جمع شوې ده اول یا ستا خو پیسې راغلي دي بلکل منم دې سردي خو د انټرویو چې کوم دی څه به کوو انټرویو باید وکړه نه نو جی زه خو ځان یې نوکري نه ګورم هغه 15 روپۍ به پاتې نو انټرویو ته پکې څه ضرورت دی نو دا چې موږ ورکوو دې څه رول ریګولیشنز دي که نه دا پکې څه شي دي دا به تا نه سوال کوم د هغې جواب دې راکړو قرضه به ته میلاو شي که دې رانه کړو نو اوس پاتېږه ما د حقوق کې بې مزغو وي که نه ما په مزغو کې خبره نه کېږي نو هسې نه دا جوابونه زه در نه کړم نو زما له 15 روپۍ به ما ته میلاوېږي خیر دا به د هغې نه پوه شو که وروست به زه تا نه سوال داسې کوم که نه ځوانه دا راته ووایه که نه د ریل په یو ډبه کې ناست یې حاجي او هغه د لاهور نه را روانه ده او سره ټکنه غرمه ده او په صحرا باندې چې کوم دی راځي او د انور دی غرغره باندې دی او ستا ګرمي وشوه څه به کې بس حاجي دا ټوپۍ به ورته رسم نه داسې لږ کړمه ټوپۍ به سره لرکي او یا د ګرمي لکه نوره سیوا شوه خوله را باندې راله نه بس حاجي دا دی ایسته به ورته دا جاکټ هم نه دی دا به ورته رسي را بهر کړمه ښه دا قشنگ دا بابا تکیدم دسی نگاه بابا بس قلبی مې لږه گزاره وکړي دا ګرمي لکه نوره سیوا شوه خوله را باندې لکه نوره راله بیا به څه کې بس بیا به ورته دا کمیس لرکمه او دا ګرمي لکه نوره سیوا شوه بیا به ورته کمیس باندې باندې بیا به ورته هغه هم لرکمه دا ګرمي لکه نوره هم سیوا شوه یاره چې که ستا دا خیري که نه چې دا به دا کړکۍ کولاو کړي په ایمان کې دا کړکۍ د کولاو کړمه څه